اول خو دا خبره یاد ساتل پکار دي چې زنانې له نه دي جایز چې د خاوند د کور نه وځي مګر د هغه په اجازت سره یوې زنانې له دا نه دي جایز چې دا د خاوند د کور نه وځي بغیر د خاوند د اجازت نه که چېرته د هغه د اجازت نه بغیر وځي راوځي نو دې ته په عربۍ کې بیا هغه زنانه وایي ناشز یعنې د خاوند نافرماني کوونکې زنانه او هغه زنانه چې د خاوند خبره نه مني او نافرماني کوي د دې نفقه ساقطېږي خاوند باندې نه لازم چې به دې خرچه وکړي دا سزا ده د هغه زنانه دپاره کومه زنانه چې نه کومه زنانه چې نه چې کومه ښځه نافرماني یوازې دا نه ده چې د کور نه بې اجازته وځي دا سزا د هغه زنانه دپاره شوه چې هغه د خاوند نافرمانه ده خاوند باندې د دې نفقه دا لازم نه ده الا ده که په خېټه یې بچی نو بیا خو هغه جدا مسله ده بیا جدا مسله دا علم نه دی ګوره دا اکثر به تاسو اورېدلي د عوامو علم وي دریاب دی یقیني دا خبره ده که علم دریاب دی دا چې یو ټکی ته یاد کړو خوشحاله شي کوم سړي دا خبره یاده کړې چې یو ښځه د نافرمانه ده په دې خرچه لازم دی دلته پکې استثنا شته چې الا ده چې به خېټه یې بچي څو پورې چې د علم صحیح جوور نه یې کړی که نه پوهېږي دا خبره یاده کړي لکه یو خو سرسري مسلې دي سرسري مسلې خو سړی یادوي چې صحیح علم د ځان نه جوړول غواړي که نه نو دا ښه ډېر محنت غواړي مونږ لږ ساعت مخکې وو چې بغیر د خاوند د اجازت نه زنانه د کور نه وتی شي نشي وتی بعضو حالاتو کې وتی شي بعضو حالاتو کې زنانه د کور نه بغیر د خاوند د اجازت نه وتی شي دا هم دقه مسله شوه چې ګوره علم دا نه ته یو مسله یاده کړه به خوشحاله چې موږ جینن دا مسله یاده کړه چې زنانه د کور نه بغیر د خاوند د اجازت نه نشي وتی صبر لږ نوره مسله پکې هم شته وتی شي په یو څو حالاتو کې دا فایدې دپاره یاد کړي چې کله اضطراري حالات فقها او علما هغې دپاره مثالونه بیانوي یو مثال لکه د داسې څه د اخیستو دپاره ووته چې هغه ضروري ده او لازم دی لکه د هغې نه بغیر ژوند نه تېرېږي نو دلته خو اضطراري حالات دي دا به لازم ده دغه شي دپاره وشي یا یو زنانه کور کې ناسته ده ویریږي چې د کور دا چت به راباندې بیا به دې هم کېنولي چې د خاوند د اجازت نه بغیر به نه وځي چې دا مسله دې یاده کړي او ځان یې د مفتي جوړ کړی او ورځې کې د هغې یو ټکی بیانوي او نور د علم په خوا شانې تلاوي کس ته دوی جره زنانه باندې کور راوړېدو وتی نه شي وتی د خاوند نه به اجازت دی چې د خاوند نه اجازت دی د غریب به هغه دیوال سره او د هر څه نه لیو شوي ځمکې سره نو داسې ټیم کې وتی شي یا یو زنانه په قاضي پسې ځي مسله یې ده یو عالم او مفتي پسې ځي ولکه اوس د ښځې او د خاوند مسله ده او خاوند مثال کې بدتمیزه دی بد اخلاقه دی د دې ښځې حق نه ادا کوي او دا ښځه غواړي چې زه د خپله مسلې چا له ویسم یا قاضي له ویسم خاوند ورته اجازت ورکوي چې لاړ شه قاضي ته ووایه چې زه خیر دی لاړ شه هغه ته یې ووایه نه ورکوي اجازت داسې ټیم کې د زنانه بې اجازته هم د قاضي خواله ته شي داسې مثالونه دي نو یو خو دا خبره شوه دویمه ده د یو زنانه د خاوند د کور نه وته صرف وته دلته نه د فسخ مسله راځي او نه د طلاق مسله راځي اگر که په کلونو دا بیانوي د دې هېڅ اثر نشته په دې باندې د طلاقو دا مسله خو هله راځي او د فسخ دا چې دا کله خاوند پکې قاضي پکې د هغوی د طرف نه خبره وشي بیا صحیح اوس زنانه د مثال کې د خاوند نه خفه شوه د کور نه ووته بې اجازت طلاق شو نه که دا به کلونو هم بهر وي که نه خو دا د دې سړي په نکاح کې ده څو پورې چې د سړي طلاق نه ورکړي څو پورې چې دې فسخ نه وکړي چې ما له طلاق راکړه او خاوند موافق شوی او یا قاضي خواله تلي او قاضي مصلحت دې کې لیدلی او د قاضي د طرف نه طلاق ورکړی شوی بعضو حالاتو کې داسې کېږي هلې کېږي نور داسې نه کېږي